د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د حکم پر بنسټ د مالیې وزارت د اداري او پالیسي معاینتونو لپاره نوي معینان د چارو ادارې د امارتي چارو د انسجام د مرستیال محترم مولوي سیف الدین طایب د لوري د مالیې د وزیر محترم الحاج ملا محمد ناصر اخوند او یو شمېر نورو لوړپوړو مسؤلینو په حضور کې په رسمي توګه معرفي شول. په همدې تړاو د مالیې وزارت په خیبر سالون کې جوړه شوې غونډه د قرآن عظیم الشان د څو مبارکو آیاتونو په تلاوت سره پیل شوه او ورپسې د چارو ادارې د امارتي چارو د انسجام مرستیال ښاغلي مولوي سیف الدین طایب خبرې وکړې او وی ویل چې د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د حکم پر بنسټ د مالیې وزارت دوه رئیسان چې د ښې کاري تجربې څخه برخمن دي د دې وزارت د اداري او پالیسي چارو د معینانو په توګه وګمارل شول. د مالیې وزارت د پالیسي او اداري مرستیالانو د ټاکنې په هکله د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله حکم د مالیې وزارت د دفتر ریاست مخکنی رئیس انجینر سلطان محمد زبیر د یاد وزارت د پالیسي مرستیال په توګه او د یاد وزارت د حقوقي مجلس مخکنی رئیس مفتی عبدالصمد د همدې وزارت د اداري مرستیال په توګه وټاکل شو. د الله جل جلاله له دربار څخه د اسلام د سپېڅلي شریعت په رڼا کې د ورسپارل شویو چارو په ترسره کولو کې ورته توفیق غواړم. ورپسې د مالیې وزیر الحاج ملا محمد ناصر اخوند خبرې وکړې او دولتي دنده امتیاز نه بلکې یو دروند مسؤلیت وباله چې پرې د خوشحالېدلو پر ځای یې باید په ښه توګه د پرمخ وړلو لپاره له الله جل جلاله څخه مرسته وغوښتل شي. محترم ملا محمد ناصر اخوند زیاته کړه چې د مالیې وزارت هره میاشت 1,015,000 هیوادوالو ته معاشونه اجرا کوي چې دا یو دروند مسؤلیت دی نو اړینه ده چې د وزارت ټول کارکوونکي خپلې دندې په پوره اخلاص او امانتدارۍ سره مخته یوسي ترڅو هم د ولس او هم د الله تعالی د رضایت سبب وګرځي. دغه مسؤلیتونه چې موږ ته راکول شوي دي دا په موږ باندې ګران دي، دا ډېر درانه دي. نو په مسؤلیت باندې خوشحاله کېدن دا به ډېره بې ځایه خبره وي. موږ ستاسو له حالاتو سره موږ تاسې داسې نه یو چې هغه مسؤلیت سل په سل کې سر ته ورسوو. نو که سړی په خوشحاله کېږي نو زه خو وایم چې دا به نه وي خوندوره خبره، خو که سړی په دې باندې چورتي و فکري وي چې خدای پاکه زه به دا مسؤلیت سر ته ورسوم که بیا نه ورسوم، امید ده چې الله تعالی ورسره همکاري وکوي. د الله تعالی همکاري خو بیا نو د الله تعالی همکاري ده، هغه بیا هر څه کېدلی شي. که هر څومره یو عاجز انسان وي چې الله تعالی ورسره همکاري وکوي، ورسره کومک وکوي، کېدلی شي چې هغه دروند بار بیا پر اوږو باندې یوسي. د مالیې وزارت پخوانی اداري معین مولوي حمدالله زاهد په ادارو کې د اشخاصو بدلونونه د یوې باثباته ادارې په رامنځته کولو کې مهم وبلل او ترڅنګ یې د مسؤلینو له لوري د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته په لومړیتوب ورکولو ټینګار وکړ. ښاغلي زاهد زیاته کړه چې د یوه کشر په حیث به د نویو مسؤلینو سره په اړوند برخه کې هر وخت په پوره اخلاص سره همکارۍ ته تیار وي. د مالیې وزارت د پالیسۍ نوي معین محترم الحاج انجینر سلطان محمد زبیر د اسلامي امارت له رهبرۍ څخه د سپارل شوي مسؤلیت له امله د مننې ترڅنګ وویل چې د پالیسۍ د معین په توګه ټاکل ورته امتیاز نه بلکې دروند مسؤلیت دی چې په ټول قوت سره به هڅه کوي ترڅو له ټولو مسؤلینو سره په ګډه سپارل شوی مسؤلیت په ښه ډول مخته یوسي. زما د لومړیتونو څخه چې په پالیسۍ معینت کې به مخته وړم هغه به دا وي چې نوموړې معینت پالیسۍ د سکتوري وزارتونو سره ډېره زیاته اړیکه ده، ځکه چې د دې د پالیسۍ توازن منځته راوړل نوموړی اهم کار دی. زاهد حاجي مولوي صاحب او همدارنګه د وزارت مالیې رهبري چې کوم پلانونه مخته وړي یا کوم پروپوزلونه جوړ کړي او د کوم ادارو سره کار کړي، زه به هم پر هماغه تګلاره باندې نور مخته ځم. د اداري معینت لپاره ټاکل شوي معین محترم مفتی عبدالصمد حقانی په نظام کې د مالیې وزارت د لوړ اهمیت د بیانولو ترڅنګ وویل چې په اداره کې د اشخاصو بدلون یو اصل دی چې دا اصل د ادارو د لا پرمختګ سبب ګرځي. ښاغلي حقانی ورته د سپارل شوي مسؤلیت د ښه پرمخ وړلو په برخه کې له ټولو مسؤلینو څخه د ملاتړ او رغنده همکارۍ غوښتنه وکړه. وخت پر وخت هر ملګری، هر رئیس، هر استاد زموږ غلطیانې موږ ته په ګوته کړي او زموږ نقصانات موږ ته په ګوته کړي او زموږ سره د راتلونکي لپاره خپل پلانونه شریک کړي ترڅو د دوی د پلانو په واسطه باندې د دوی په همکارۍ باندې موږ صرف دغه اطاعتي وجیبه ترسره کړو. د یادونې وړ ده چې په دې غونډه کې محترم مولوي عبیدالله ابو احمد د مالیې وزارت د دفتر د لوی رئیس په توګه معرفي شو او غونډه د اولمپیک د ملي کمیټې د رئیس محترم مولوي احمد الله وثیق له لوري د دعایې په لوستلو سره پای ته ورسېده.